د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو خبرو د نه پرمختګ اصلي لامل د پاکستاني پلاوي غیر معقولې غوښتنې وې. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان هیڅکله د پاکستان ستونزې خپل هیواد ته نشي راوړلی او د یو هیواد امنیت بل هیواد نشي خوندي کولی. متقي زیاته کړه چې پاکستان که څه هم اټومي ځواک بولي خو خپله ځواکمني د افغان کډوالو د ځورولو او د پیازو او رومیانو په سوداګرۍ کې کاروي. اټومي قوت د پیازو د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي لار ورته بنده کی. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ټینګار کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د ناکامۍ اصلي عامل د پاکستاني پلاوي غیر معقولې غوښتنې وي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان هیڅکله د پاکستان ستونزې خپل هیواد ته نشي راوړلی. هغه همدارنګه وویل د یو هیواد امنیت بل هیواد نشي خوندي کولی او دا غوښتنه منطقي نه ده. د نه پرمختګ تر ټولو لوی لامل دا و چې د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقولې نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ امیر خان متقي وایي چې پاکستان که څه هم ځان اټومي ځواک بولي خو خپله ځواکمنۍ د افغان کډوالو د ځورولو او د پیازو او رومیانو په سوداګرۍ کې کاروي. د افسوس وړ خبره ده یو هیواد، یو حکومت، یو پوز چې ځان ته اټومي قوت وایي، ځان ته یو پرمختللی پوز وایي او بیا دغه قوت چې استعمالي په چا استعمالي؟ په مهاجرونو باندې استعمال کې له کورو یې راباسي، ماشومان یخ ته اچي، بندیخانې پرې ډکوي، په مسافرو، په مریضانو، په تجارانو لارې بندوي. اټومي قوت د پیازو د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي لار ورته بنده کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد خاوره به د هیڅ ګاونډي یا بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. سرچینه زیاتوي چې پاکستان کې هم د علماو او د حکومت یوې برخې د سولې او تفاهم ملاتړ کړی دی. تاسو لوی نظامی پوز لري، استخبارات لري، امکانات لري او په ټول خط باندې دي امنیتي کیمرې هم لګولې دي. نو چې هم له کیمرو در تیریږي، هم له سیمې خاردار در تیریږي او هم د له پوستو تیریږي، هم له چک پوینټو تیریږي او بیا ذمہوار افغانستان وي. دا ګوره ډېره حقیقت نه لري ادعا ده. بیا چې ته دا دعوه لرې چې له افغانستانه ماته د ټي ټي پي ځواکونه رااوړي او د تا ساحې ته داخل شو، نو له دوه حالتو به خالي نه وي. که د تا په ساحه کې وي نو ولې کنټرول نه، او که بیرته افغانستان ته راوړي او بیا د راوړي نو خو زه هم دعوه در باندې لرم ولې راپرېږدي د محاورې ته. په همدې حال کې ښاغلي متقي ویلي چې پاکستان په خپله له ګڼو داخلي ستونزو سره مخ دی او باید د خپلو مشکلاتو د حل لپاره د نورو هیوادونو پر ضد پالیسۍ دې نه عملي کوي. اوس که ته دا وایې د یو دلیل دا وایي چې کله په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی نو پاکستان کې حملې ډېرې شوي دي. نو تاسې نن د ټي ټي پي د حملو ډېرېدل نسبت افغانستان ته کوې، نو تا خو بیا دوه له هند سره هم جنګ وکړو، هغه هم په افغانستان توانوي. تا خو له ایران سره هم جنګ وکړو، هغه هم بمبار در باندې وکړو، تا هم بمبار وکړو، هغه هم په افغانستان توانوي. تا خو عمران خان غوندې قوي شخصیت او د هغه تنظیم هم ټول په بندیخانو کې واچاو، مخالفت یې ورسره راغی، هغه هم په افغانستان توانوي. ته خو نن له تحریک لبیک سره هم په جنګ اخته یې، ته خو نن له بلو ټولو سره اخته یې، دا به ټول په افغانستان توانوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستان سره د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو د دوام پلوي کوي، خو ټینګار کوي چې کابل باید د هغو اندېښنو ځواب ورکړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه شته.